السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زه یم ستاسو قربان ملا شاذیب نن راغلی یو ارشد سلیما ته راغلی یو ځل بیا نن په ارشد سلیما کې فلم لګېدلی دی چې نوم یې دی عشق خانه خراب فلم لګېدلی دی د دې فلم ډایرکټر اے کې خان دی ډېر ښه فلم یې جوړ کړی دی دا وخت ما سره چې کوم هنرمند ولاړ دی ستا روح محتاج نه دی حاجي ارشاد خان نوم یې دی ای نن د سلیما ته راغلی دی نو یې سره خبرې ترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه خیر جی الله جام دې له خوشاله څه پس کېږي الله جام دې خوشاله مصروفیت دي جنه سبا تاسو بس مصروفیات خو دغه ډرامو دي اوس هم یو ډرامه ما خپله وکړله انتظار ریلیز مې کړه د هغې نه مخکې ما خپله خطا ډرامه کړې وه ریلیز کړې وه او اوس چې کوم دی نوې را روانه خیال کوه د بدماشانو پېښور دی دا به انشاءالله یو څو ورځو کې ریلیز نن خو دلته په ارشد سلیما باندې فلم لګېدل عشق خان خراب و نو دې په حواله باندې څنګه ښه فلم دی که نه دا خو ما د ډېرو کسانو به تاسو اورېدلي مي او تاسو به هم ګورئ چې ډېر بهترین فلم دی ښه لاړو فلم د دې نه مخکې چې کوم فلمونه راغلي وو د هغې ټول نه غالبا چې دا فلم ښه لاړو بل د دې اے کې خان صاحب چې کوم دی د هغې ډایرکټر دی یو ډېر ښه سوچ لري او د دې نه مخکې هم هغوی ښه کارونه کړي دي ښې ډرامې یې ورکړي دي او عوام همیشه دپاره د دوی ډرامې ډېرې زیاتې خوښوي ځکه چې د دوی سوچ او فکر داسې دی چې لکه څه نه څه پکې داسې وي چې ډېر زیات خلک یې خوښوي بل جهانګیر صاحب باندې یا داسې نور زموږ چې کوم اکټران دي نو هغوی ورسره ډېر کارونه کړي دي او دا فلم چې کوم دی نو زما چې څومره خیال دی نو دا وایي چې لکه عوام هم وایي چې ډېر ښه لاړو خپل مینوال د څه پیغام ورکول غواړي اخره کې پیغام بس دا چې فلمونه ګوري خلک دا خو د هغې دپاره خلکو دپاره دا فلمونه جوړېږي دا شوګانې جوړېږي او دا ډرامې جوړېږي کوم چې شوبیز سره ریلیټډ خلک دي یا د شوبیز خوښوي عامو خلکو لکه د ټول دپاره خو دا شی دی نه نو مطلب یې چې د دې نه یو ښه شي اوچتوی ځکه چې په هر ډرامه کې په هر فلم کې دوی زمونږ یي که د غټ فلم وي کوشش دا وي چې مونږ پکې یو میسیج ورکړو لکه مطلب په دې کې ډېر خلک وایي چې دوی ډزې ډوزې کوي نو د دې نه علاوه هم په دې کې داسې تنقید غوره تنقید خو چې وي نو تنقید خو ښه شی تنقید به کوې خو ته په هغې فلم کې وګوره چې په دې فلم کې دا فلم جوړ کړی په څه سبجیکټ باندې دی د دې مقصد څه دی دا دښمنیان دا تربګنیان دا هر یو شی زموږ په معاشره کې شته دوی پکې هم دغه عکاسي کوي چې لکه مطلب چې تاسو د کوم شي تاسو له پکار تاسو هغه وکړئ کوم شي نه تاسو د اسلام منې کوي یا مطلب زمونږ پښتو منې کوي یا کوم شی نه دی ښه هغه مه کوئ او سمپل خبره ده چې ښه شي ته اوچت کړې یو ښه سبق او چې کوم سبق تا ته پته لګي چې ښه شی نه دی د خپل ژوند نه وباسئ جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا وخت چې ما سره کوم شخصیت ناست دی د هېڅ ته روح محتاج نه دی تاسو به نوم اورېدلی وي په سکرین باندې به تاسو هم لیدلی وي امجد نوید ډایرکټر صاحب دی ډېرې ښې ښې ډرامې لیکلي دي جوړې کړي هم دي دې سره خبرې ترې کړو نن راغلي ارشد سلیما ته السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه خیر جی څنګه ځوانه ښه ټیک ټاک یې شکر الحمدلله راغلی ارشد سلیما ته ارشد سلیما باندې فلم لګېد عشق خان خراب و نو دې فلم په حواله باندې څه ویل غواړئ ارشد سینما خو زموږ خپله سینما ده او دوی له زه کار هم کوم ایز رایټر کار والا کوم او دوی سره دا ما یو خپل تړون دی ارشد سره او شاهد سره او نن چونکې د اے کې خان فلم لګېدی دی عشق خانه خراب نو د جمعې په ورځ ښځو نه خو کومه چې اطلاعات ما ته راغله نو ماشاءالله فلم یې ډېر ښه روان دی په لومبۍ ورځ یې ډېر فلم کلیک شو نن اتوار ورځ و نن هم ولې خلک راغلي دي او خلک هم راغلي دي او خلک دا وایي چې فلم خم دی نو زه اے کې خان له مبارکي ورکوم پوره فلم انډسټرۍ له مبارکي ورکوم شاهد خان له ارباز خان له کومو خلکو چې دې کې کار کړی دی جنګریز زموږ ملګری دی هغه رایټر دی نو دې ټولو ډېر محنت کړی دی هغه محنت چې دی خپل ځان وښودو او ماشاءالله فلم یې ښه دی خلک یې خوښوي ستاسو جي مخکې څه را روان دي زه خو جی فلحال لګی یم خپلو ډرامو کې لګی یم ما اوس یو پلی وکړه علمزی مجاهد له زموږ ډېر ښه سینر ایکټر دی جانانې امریکا کې دی نو د هغو چینل نه مې یو ډرامه وکړه لور نوم باندې طارق جمال نعیم مخلص دا ټول ملګري ما سره وو جهانګیر ساحل زیبي جانباز لیلا نواب نو بس پروجیکټ یې د سوات کې څه دلته دي او انشاءالله اوس دغه کوو اختر دپاره ارشد دي سره فلم به دغه کوو
او په خپل هم کوشش کوم چې به تور ډایرکټر اوس فلم شروع کوم زه جانان سره خو به ستاسو رابطې کېږي څه وي پاکستان د راځي نه جانان چې دی هغه بچو سره هملته کې دی او زما رابطه هره شپه وي ورسره او هغه هم ډېر ښه لکه په دې کار پوه سړی دی نو وکړو خواري ورسره وکړو هغه هم لکه ډېر چینجن دی که نه نو ماشاءالله اوس ښه دی مطمئنه دی مطمئن دی خپلو مینهوالو ته پیغام ورکړئ ښه کې نو خپلو مینهوالو ته به دا پیغام ورکوم چې موږ چې څنګه په خپلو ډرامو کې په خپلو فلمونو کې اتفاق ښیو اتحاد ښیو نو موږ پښتنو له پکار دی چې موږ خپل اتحاد ساتو خپل اتفاق ساتو په وړو وړو خبرو جنګ جګړې نه کوو که څوک مرور دي راځي یو بل پخلا کوي او زموږ د انډسټري چې ده دا بس همدغه یو څو تنانو باندې آباده ده نو کوشش وکړئ چې دا مزید تاسو دې ده تقویت ورکړئ راشي فلم ته راشي فلم وګورئ نو دا انډسټري د پښتو چې ده دا به انشاءالله یو ځل بیا روانه شي ښه طریقې سره ډېر شکریه